سلام د بدن نه چې به کومه ښایسته خوشبویي راوتله دومره ښایسته خوشبویي په نورو انسانانو کې نه وه او د نبي علیه الصلاة والسلام وایي 10 کاله خدمت کړی دی ولقد خدمت رسول الله 10 سنین د نبي علیه السلام مې 10 کاله خدمت کړی دی فما قال لي افن ما ته نبی علیه الصلاة والسلام چرته دا د اف کلمه نه ده استعمال کړې دا د قهر کلمه ما ته نبی علیه السلام نه ده استعمال کړې دی وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام ما چې به یو کار نه کړی نبی علیه السلام به زه نه ملامته کړم ما به کړی مو زه به یې نه ملامته کړم دونه ښایسته اخلاق یو ورځ انس بن مالک رضی الله عنه وایي زه راووتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس پسې راولی یم چې لاړ شه پلانکي سړي ته سوال جواب ورسوه زه راووتم ما په لار کې د هلکانو سره لږ هغې لوبې کولې زه هغې سره مشغول شوم ډېر وخت تېر شو نبي علیه الصلاة والسلام راغې او زه یې دې شاته د دې لاس نه ونیولم په دې ولي راته لاس کېښود راته وویل انس بن مالکه ما تا کار پسې لېږلی وی تا کار پسې نه تللی سړي ته د سوال جواب نه دی کړی وایي ما ورته چې یا رسول الله اوس دا دی زه مې راکړې چې ښځه اوس لاړ شي که دا بل سړی وی دونه به یې سړی څومره نه به یې تهدیدولی ولې به یې هغې ته قهر او غوسه نه کوله خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق و چې د دې اخلاقو د وجې نه انس بن مالک رضی الله عنه ته غاږ ونه کړ او ورته ویل زه اوس لاړ شم یو بل حدیث کې راځي حدیث د مسلم دی د نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس کو عن البر والاثم د نیکي څه ده او ګناه څه ده نبي علیه السلام راته ویله چې البر حسن الخلق نیکي دا ده چې انسان کې ښایسته اخلاق را پیدا شي او انسان چې په ښایسته اخلاقو باندې منور شو ښایسته شو په دې باندې دا الله رب العالمین به معاشرې ته هم ښایسته کړي بل حدیث کې راځي صحیحینو حدیث د نبي علیه السلام وایي خیارکم احسنکم اخلاقا تاسو نه ماته بهترین هغه انسان دی چې د هغې اخلاق ښایسته نبي علیه السلام بار بار د اخلاقي انسان تذکره کړې ده د بد اخلاقو انسانانو تذکره نبي علیه السلام نه ده کړې امام ترمذي یو روایت راوړی دی د ابي رضی الله عنه روایت دی هغه وایي ما من شین اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې د مؤمن انسان په تله د میزان کې هیڅ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین عزتمندو مسلمانانو ورونو معاشره د انسان په ښایسته اخلاقو باندې جوړېږي او معاشره د انسان په بد اخلاقۍ باندې خرابېږي ځکه الله رب العالمین زموږ نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېر ښایسته اخلاق ورکړي او د هغې تذکره الله په خپله کړې ده سورة قلم کې نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم پیغمبر ستا ډېر اوچت اخلاق دي الله رب العالمین د خپل پیغمبر د اخلاقو تذکره کړې ده دې پیغمبر څونه ښکلي اخلاق دي او د دې ډېرې نمونې دي د هغې د اخلاقو د نمونې نه یو ده حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه کې دی انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې احسن الناس خلقا د ټولو انسانانو نه ښایسته اخلاق د محمد رسول الله د ده په شانته ښایسته اخلاق په انسانیت کې د هېڅ چا نه د هغې وجه دا ده چې وایي نبي علیه الصلاة والسلام لاس دومره ښایسته نرم پاسته لاسونه او لکه ریښم چې سړی مخصوصوي او دارنګې د نبي علیه الصلاة والسلام د بدن نه چې به کومه ښایسته خوشبویي راوتله دومره ښایسته خوشبویي په نورو انسانانو کې نه وه او د نبی علیه الصلاة والسلام وایي 10 کاله خدمت کړی دی ولقد خدمت رسول الله 10 سنین د نبی علیه السلام مې 10 کاله خدمت کړی دی فما قال لي افن ما ته نبی علیه الصلاة والسلام چرته دا د اف کلمه نه ده استعمال کړې دا د قهر کلمه ما ته نبی علیه السلام نه ده استعمال کړې دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام ما چې به یو کار نه کړی نبی علیه السلام به زه نه ملامته کړم ما به کړی مو زه به یې نه ملامته کړم دونه ښایسته اخلاق یو ورځ انس بن مالک رضی الله عنه وایي زه راووتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس پسې راولی یم چې لاړ شه پلانکي سړي ته سوال جواب ورسوه زه راووتم ما په لار کې د هلکانو سره لږ هغې لوبې کولې زه هغې سره مشغول شوم ډېر وخت تېر شو نبي علیه الصلاة والسلام راغې او زه یې دې شاته د دې لاس نه ونیولم په دې ولي راته لاس کېښود راته وویل انس بن مالکه ما تا کار پسې لېږلی وی تا کار پسې نه تللی سړي ته د سوال جواب نه دی کړی وایي ما ورته چې یا رسول الله اوس دا دی زه مې راته چې ښځه اوس لاړ شي
که دا بل سړی وی دونه به سړی څومره نه به تهدیدولی، ولې به هغې ته قهر او غوسه نه کوله. خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق وو چې د دې اخلاقو د وجې نه انس بن مالک رضی الله عنه ته غاږ ونه کړ او ورته ویل زه اوس لاړ شم. یو بل حدیث کې راځي، حدیث د مسلم دی، د نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه روایت دی. هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس کو عن البر والاثم، د نیکي څه ده او ګناه څه ده. نبي علیه السلام راته ویل چې البر حسن الخلق، نیکي دا ده چې انسان کې ښایسته اخلاق را پیدا شي، او انسان چې په ښایسته اخلاقو باندې منور شو، ښایسته شو په دې باندې، دا الله رب العالمین به معاشرې ته هم ښایسته کړي. بل حدیث کې راځي، صحیحینو حدیث کې نبی علیه السلام وایي خیارکم احسنکم اخلاقا، تاسو نه ماته بهترین هغه انسان دی چې د هغې اخلاق ښایسته. نبی علیه السلام بار بار د اخلاقي انسان تذکره کړې ده، د بد اخلاقو انسانانو تذکره نبی علیه السلام نه ده کړې. امام ترمذي یو روایت راوړی دی، د ابي درده رضی الله عنه روایت دی. هغه وایي ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې د مؤمن انسان په تله د میزان کې هیڅ شی دروند نشته من حسن الخلق، د ښایسته اخلاقونه. کوم انسان چې اخلاقي او دی په دنیا کې ښایسته اخلاق چلولي، د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د تله د میزان چې دا په کوم ورځ چې حساب کتاب کیږي، په دغه ورځ باندې د بدلي انسان د عملونو دا تله به درنوي. یو بل حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمانه تپوس شو چې کوم هغه دوه عملونه دي چې ډیر انسانان د هغې په وجه باندې جنت ته ځي، او کوم هغه عملونه دي چې ډیر انسانان د هغې په وجه باندې جهنم ته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي هر هغه شی چې په هغه انسان ډیر کوي او هغه عملونو کې راولي، زندګۍ کې راولي، د هغې په وجه باندې انسان جنت والا جوړیږي، هغه یو دوه صفتونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو تقوی الله و حسن الخلق، یو انسان کې د الله نه تقوا یره را پیدا شي، او بل د انسان اخلاق ښایسته شي. تقوا الله نه یره دا د انسان لپاره لازمي شی دی، او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتق الله حیث ما کنت، ای بنده نبی علیه السلام فرمایي چې هر ځای کې رب العالمین نه یېرېږي، یو ځای کې هم ته د الله رب العالمین نه پټېدلی نه شي. که چېرته ستاسو زمونږ په زړونو کې دا راغله چې الله رب العالمین په موږ باندې عالم دی، موږ ویني، زمونږ په عملونو باندې خبردار دی، دا موږ او تاسو غیبت نه کوو، موږ او تاسو به زنا نه کوو، بیا موږ او تاسو قطاع طریقې نه کوو، موږ او تاسو به بېدینۍ پسې نه ګرځو، غیبتونه به نه کوو، ګناهونه به نه کوو، روجې به سمې نیسو، نوافل به کوو، اذکار به کوو، ښه عملونه به زموږ مخې ته راځي، ځکه موږ به د الله نه یېرېږو. او چې کله موږ کې د الله نه یېره نه وي، نه به زموږ هغه تقوا یې، نه به زموږ خشیت یې، نه به زموږ مونځ کې خوند یې، غیبتونو باندې به لګوي، فسادونو باندې به لګوي. و حسن الخلق نبی اسلام وایي دویم عمل چې انسان په جنت ته داخلېږي، هغه د انسان ښایسته اخلاق. لکه مخکې موږ دې کې حدیث ذکر کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام د څومره د ښایسته اخلاقو خاوند و، او د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاق مبارک د عایشې رضی الله عنها نه تپوس شو، عایشې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه وو؟ عایشې رضی الله عنها ورته وایي خلقه القرآن، قرآن د اول نه شروع کړه او تر ناسه پورې قرآن وایي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. دا دوه عملونه چې انسان کوي، یو پکې تقوا وه، بل پکې ښایسته اخلاقو، دا انسان به د جنت والا جوړېږي. که دا د رنګ سپینې، که دا د رنګ تورې، که د هرې قبیلې سره تعلق وي، خو چې کله د تعلق د الله سره دی، د الله نه یره ده پکې، ښایسته اخلاق دي پکې، د دې ښایسته اخلاقو د وجې نه به دا انسان جنت ته ځي. دوه هغه عملونه چې انسان پې جهنم ته ځي، او د دې نه ډېر د دې په وجه باندې ډېر انسانان د عملونو ته لارې اختیار کړي دي او په دغه لارو باندې روان دي. یو د انسان الفم و دا خوله ده، دا خوله کې خبرې چې کوي دا ژبه ده، دا ژبه چې انسان صحیح نه استعمالوله نو دا انسان تباهۍ ته رسوي. ځکه نبي علیه السلام وایي چې د ژبې مثال دا د لوګري دی. لکه یو سړي لور راخستی دی، پوخ فصل ته ناست دی او ریبي یا ګیا ریبي یا غنم ریبي یا جوار ریبي، خو دا لګی دی یو مخ ریبل کوي. دقسې د انسان دا ژبه چې دا د انسان عملونه ریبي، په دې باندې انسان لګی یو بل پسې غیبتونه کوي، په دې باندې لګی غلط الفاظ د خوله نه راوباسي، د الله نافرمانیګانې دا انسان د دې خوله نه په دې ژبه باندې راوباسي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا ماله د دوه اندامونو ضمانت راکړه چې دا موږ غلط نه استعمالو، اضمن له الجنه. ابوذر رضی الله عنه ته وایي زه به د جنت ذمهوار شم چې الله رب العالمین به دا انسان جنت ته بوځي. ویل یا رسول الله هغه عملونه کوم دي؟ هغه کوم شیان دوه شیان دي چې موږ د هغې نه اجتناب وکړو، ځان ترې نه وساتو؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې یو د انسان په دې دواړو جامو کې چې دا د غوښې کومه حصه لګېدلې ده دا یې صحیح استعمالوله، او دویم د انسان شرمګاه عورت یې صحیح استعمالو، دا یې غلط نه استعمالول. اضمن له الجنه. ابوذر د قیامت په ورځ به زه د جنت ذمهوار شم چې الله رب العالمین به دا انسان جنت ته بوځي. دویم صفت
دا د انسان چې هغه خوله او دارنګې د انسان فرج غلط استعمالېدل په دې باندې انسان جهنم ته ځي.